بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن د هر قسم حاجت د پوره کېدو دپاره چې دا کومه دعا درته ښیم، نو که کله هم تاسو د دې دعا وظیفه شروع وکړئ، نو الله جل جلاله به ستاسو هر قسم حاجت پوره کړي. ستا د زړه چې څنګه ارمان هم وي، هغسې ارمانونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. محترمو، په دې دعا کې الله جل جلاله یو ډېر لوی پاور ایښودی دی. دې دعا ته د یا وهاب دعا ویل شي، دعوت یې دی. نو کوم انسان چې د دې وظیفه شروع وکړي، نو الله جل جلاله نه چې بیا کوم یو سوال هم وکړي، الله جل جلاله به د هغه سوال قبول کړي. د دې وظیفې کولو طریقه به درته ښیم چې څنګه طریقې سره به دا تاسو وظیفه کوئ. اول درته وظیفه ښیم، وظیفه خو ډیره ذاته اسانه ده. یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. اسانه وظیفه را دومره ګرانه نه ده. کو چاته نیز ورته شوي، دوباره دا ویډیو لږ شن راوروسته کړئ او دوباره وورئ، بیا وورئ. یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. نو دغه دعا ده. د دې دعا وظیفه چې یو انسان راونیسي او څه قسم حاجت هم د الله جل جلاله نه غواړي، نو زر تر زره به الله جل جلاله هغه تمام حاجتونه پوره کړي. ستا په زړه کې به ډېر زیات ارمانونه وي، ډېر زیات ارزوګانې به وي، لیکن تر اوسه پورې ستا ارزوګانې او د ستا ارمانونه نه دي پوره شوي. د نن نه که ته د دې دعا وظیفه شروع وکړي، نو اچانک به دی الله جل جلاله هغه تمام ارمانونه او تمام ارزوګانې به دی رب العالمین هغه به ټولې پوره کړي. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د هر قسم حاجت دپاره کولی شئ. کوم چې جایز حاجتونه وي چې هغه د هر څه سره متعلق وي، نو د هغې دپاره تاسو د دې دعا وظیفه هغه بلکل تاسو رانیوی شئ. نو که د ستاسو کاروبار نه د کاروبار د ملاویدو دپاره بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، خو چې څنګه طریقې درته ښیم په دغه طریقې سره به کوئ. بعضې ملګري هغه طریقې ته سم غوږ نیږدي، ورته څنګه اصول وله موږ بیان کړو، هغه اصولو باندې ځان پوه نه کړي. که دې کې د ستاسو نه یو فاټ یو لفظ هم مس شو، نو د ستاسو دا محنت هغه ضایع کېدلی هم شي. دې د وجې نه چې موږ تاسو ته دا کوم اصول خو چې په دې طریقې سره دا کوئ، نو د هغې طریقې پابندي لازما کوئ. انشاءالله چې ډېر زر به تاسو په خپل مقصد کې هغه به کامیابېږئ. اوس د کاروبار دپاره موږ دا وظیفه رونیسو، کینو یو سیټ ته کینو او دا وظیفه کوو، یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. لګیو چې کم تعداد وي د هغې نه زیات مو یو، خو زموږ حاجت پوره نه شي. اصل خبره دا نه چې څنګه د وظیفې کولو طریقې، نو هغسې طریقې مونږ یې په هغې طریقې سره ونه کړو، نو ځکه زموږ حاجت نه پوره کېږي. زما د ښودل شوې طریقې مطابق نن نه تاسو همدا وظیفه شروع وکړئ او بیا تاسو خپله وګورئ چې الله جل جلاله ستاسو حاجتونه هغه څنګه پوره کوي، څنګه ستاسو بندې بیړۍ الله جل جلاله هغه روانوي. نو د ټولو اول دې سره به تاسو 5 واړه وخته لمونځ هغه پابندۍ سره کوئ، او بیا د هر لمونځ نه پس به شل کرته دا وظیفه کې 10 کرته یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. مخکې او وروسته به 3 کرته درود شریف وي. خو د وظیفې طریقه به په داسې انداز کې وظیفه کې، یعنې څنګه چې د منځه نه سلام واړئ فرض لمونځ نه، نو بیا د هغې نه پس به تاسو 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایئ او بیا به 10 کرته دا وظیفه وکړئ، یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. خو کله چې دا وظیفه کوئ او د کم حاجت دپاره کوئ، نو د دې وظیفې په دوران کې هغه حاجت ځان سره په دې ذهن کې حاضر ساته. په دغه وخت کې چې کله دې ځای ته ورسئ، هب لی من نعمت الدنیا والآخره، نو د خپل حاجت ته بیا ذهن ته راوله چې زما دغه پلانکې حاجت ته چې دا حاجت ته زما پوره شي، او وظیفه به همدغه وظیفه کوئ چې دا کله مې درته وښوله.
دا 5 واړه وخته مونځ نه پس به یعنې د هر فرض منځه نه پس به 20 کرته دا وظیفه کوئ. دا وظیفه همدغه رنګې پابندۍ سره کوئ. انشاءالله ان قریب یو ورځ به داسې راشي چې د ستا د زړه تمام ارمانونه او تمام ارزوګانې به الله جل جلاله پوره کړي او څومره مشکلات محیطي مشکلات به د هم ختم شي او څومره حاجتونه چې د ستا وي نو دغه تمام حاجتونه به دي رب العالمین د غیبونه پوره کړي. نه یو ډېر زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې نه هر څوک مکمل فایده اخیستی شي او هر چاته د دې وظیفې مکمل اجازه شته.